السلام علیکم خوږو او درنو لیدونکو، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ او ژوند مو پوره سکون او عافیت سره مخ ته ځي. د دې لړۍ څلورم درس سره ته ښه راغلاست وایم، په دې هیله چې تېر درسونه مو زده کړي اوسي او نوي درسونو ته په پوره تمرکز سره پام وکړئ او غوږ کېږدئ. نن ورځ زموږ موضوع د لمانځه مکروهات او د لمانځه ماتونکي دي. لومړی راځو د لمانځه مکروهاتو باندې غږیږو، زده کوو یې، پام ورته کوو او کوښښ کوو چې په لمانځه کې هغه راڅخه سر ته ونه رسېږي. ځکه مکروهات هغه عمل دی په لمانځه کې چې د هغې په کولو سره زموږ د لمانځه هغه کیفیت له منځه ځي، هغه خوند دې له منځه ځي، هغه خشوع و خضوع له منځه ځي. نو کوشش وکړئ 10 هغه مکروهات چې په شروع صلات کې راخیستل شوي دي هغه تاسو ته دانه دانه وایم. کوشش وکړئ چې هغه په لمانځه کې در څخه سر ته ونه رسېږي. لومړی پلتۍ وهل بې له عذر څخه. که چیرې یو څوک په لمانځه کې پلتۍ وهي بې له کوم عذر څخه چې کوم عذر هم ونه لري، یعنې پښې یې هم جوړې دي، ملا یې هم جوړه اوسي، هېڅ کوم ستونزه ونه لري، کوم طبي مشکل ونه لري او دی بیا پلتۍ وهي په لمانځه کې، د ده لمونځ مکروه کېږي. دویم د آیتونو شمېرل د لاس په ګوتو سره. کله چې په لمانځه کې یاستئ او د قرآن کریم تلاوت کوئ او تاسو آیتونه د لاس په ګوتو شمېرئ نو دا ستاسو لمونځ مکروه کوي. دریم د مړوندونو لګول د ځمکې سره. کله چې په سجده کې یاستئ او د خپل مړوندونه په ځمکه باندې ټچ کوئ او لګوئ دا ستاسو لمونځ مکروه کوي. باید لاسونه مو د ځمکې څخه په فاصله کې اوسي. څلورم چپ او راسته خواو ته کتل. په لمانځه کې یاستئ باید توجه مو که په قیام کې یاستئ رکوع ځای ته وګورئ، که په سجده کې یاستئ د پښو ګوتو ته وګورئ، که په تشهد یا په قاعده کې یاستئ باید سینې ته وګورئ، لکه څنګه چې د لمانځه په مستحباتو کې ویلې. یو خوا بل خوا باید ونه کتل شي، ځکه ستاسو توجه باید په همدې لمانځه کې راټوله اوسي، بیرون ته باید ستاسو توجه لاړه نه شي. څلورم د سترګو پټول چې دا د یهودو عادت و. که یو څوک په لمانځه کې سترګې پټوي نو هغه لمونځ ورسره مکروه کېږي. که چېرته په چا باندې خوب ورځي او د خوبه یې سترګې پټې کړي هغه کوم باک نه لري، خو بې له کوم عذر څخه سترګې پټول دا لمونځ مکروه کوي او دا د یهودو عمل ده، ډډه ورڅخه وکړئ. شپږم د تیږو یا لوټو لرې کول په سجده کې بغیر له عذر څخه. فرض که تاسو بیرون چېرته یاستئ او لمونځ کوئ نو بې له دې چې هغه لوټې تیږې چې تا ته زیان رسوي ته لګیا یې او په لمانځه کې هغه لرې کوئ، دا ستا لمونځ مکروه کوي. کوشش وکړئ مخکې له دې چې لمونځ کوئ نو هغه ځای پاک کړئ. په عین لمانځه کې بیا دا کار مه کوئ چې تاسو دغه ځای څخه لوټې او تیږې یا هم نور ورته شیان تاسو لرې کړئ، ځکه دا لمونځ مکروه کوي. اووم ارګمی ښکل دي. اول یې باید مخنیوی وکړئ، ګنې باید لاس خولې ته ونیسئ. کله هم چې ارګمی درځي کوشش وکوئ اول خو یې مخنیوی وکړئ تر څو چې کولی شئ. که چېرته بیا یې چاره نه کېدله او ارګمی راوته نو خپل لاس به خولې ته ونیسئ او دفع به یې کړئ. اتم د کالیو، ساعت او د بدن د نورو غړو سره لوبې کول، چې دغه عادت زموږ په ډېرو ملګرو کې شته ده. کله چې لمونځ کوي یا به د خپل ساعت سره لګیا یي لوبې به کوي، یا به د کالیو د تکمو سره لوبې کوي، یا به یو خوا لاس ویسي بل خوا به ویسي، یا اکثره ځوانان دي بس ویښته کله یو خوا واړئ کله بل خوا واړئ. نو دغه عمل چې دی دا لمونځ مکروه کوي، د دې څخه ډډه وکړئ. نهم په آخر صف کې درېدل کله چې مخکې صف کې ځای شتون ولري. دا هم د جماعت لمونځ لپاره راجع کېږي. کله چې په جمع کې درېږئ نو کوشش وکړئ چې مخکیني او لومړني صفونه باید ډک اوسي تر څو تاسو بل صف کې ودرېږئ، یعنې لومړی صف باید مکمل اوسي بیا تاسو دویم صف کې ودرېږئ. دا رقم که چېرته په لومړي صف کې ځئ تاسو دویم صف کې درېږئ نو ستاسو لمونځ مکروه کېږي. آخري او لسم مکروه عمل چې د هغه په سجده کې د زنګنونو څخه مخکې لاسونه لګول دي. دا مو هم په مستحباتو کې ویل چې کله موږ سجدې ته ځو اول باید زنګنونه ولګوو، بیا لاسونه او بیا تندی ولګوو. نو که چېرته تاسو اول لاسونه لګوئ بیا زنګنونه لګوئ نو لمونځ مو مکروه کېږي او د دې څخه باید ډډه وکړئ. د پورته لاسو مکروهاتو له کولو په کلکه ډډه وکړئ تر څو مو لمونځ خشوع او خضوع پیدا کړي او الله تعالی ته د منلو او قبول وړ وګرځي. نو کوشش وکړئ ملګرو چې لمونځ مو په پوره دقت سره ادا کړئ، ځکه موږ چې کله تکبیر تحریمه وایو موږ د بیرونه کارو څخه مکمل منع کېږو، تحریم کېږو. نو باید ټوله توجه مو په خپل لمانځه کې اوسي او دغه عمل چې دلته یادوري وشول د دې د کولو څخه ډډه وکړئ تر څو لمونځ خوند پیدا کړي. راځو دویم د لمانځه ماتونکي وایو. د لمانځه ماتونکي هغه عمل دی چې د هغې په کولو سره زموږ لمونځ ماتېږي، فاسدېږي او موږ مجبور یا مکلف یو تر څو لمونځ له سره راوګرځوو. د لمانځه ماتونکي سوال دی چې په کولو سره لمونځ ماتېږي، یعنې لمونځ به له سره څخه ادا کوئ.
لومړی د غاړې تازه کول که عذر ولري باک نه لري. کله چې په لمانځه کې ولاړ یاستئ او بې له عذر څخه ټوخی کوئ یا هم ستونی تازه کوئ دا مو لمونځ ماتوي. ډېرو ته متوجه اوسئ، اکثره دوستانو ملګري چې دي هغوی ستونی یا هم د غاړه بې له دې څخه چې کوم عذر ولري تازه کوي، خو د دې نه خبر نه دي چې دا د لمونځ ماتوي. خو که چېرته یو څوک مشکل ولري، ستونی مشکل ولري، خارښت وکړي یا هم ټوخی راشي ورته، نو هغه باک نه لري، د هغې سره لمونځ نه فاسدېږي. دویم، ټوخي کوونکي ته ځواب ورکول یعنې د یرحمک الله ویل. تاسو په لمانځه ولاړ یاستئ، یو بل نفر ټوخیږي او هغه الحمدلله وایي، تاسو مکلف نه یاستئ تر څو هغه ته ځواب ورکړئ. که چېرته چا ځواب ورکړه نو لمونځ یې مات شو. دریم، فتح ورکول غیر له امام څخه بل چاته. تاسو په لمانځه ولاړ یاستئ، بغل کې مو بل نفر ده، هغه په خپل لمانځه کې غلطیږي. که چېرته تاسو هغه ته فتح ورکړئ ستاسو لمونځ فاسدېږي، ځکه تاسو یوازې حق لرئ چې امام ته په جماعت لمانځه کې فتح ورکړئ، نه نورو مقتدیانو ته. نو دې ته مو پام وي. څلورم، د کلمې طیبې ویل د ځواب په نیت. تاسو ولاړ یاستئ، لمونځ کوئ او یو څوک یو خبره کوي یا هم یو عمل سرته رسوي یا سلام اچوي یا نور، او تاسو د ځواب په خاطر کلمې طیبه وایي یا ورته الحمدلله وایي یا نور شی وایي، دا هم تاسو لمونځ ماتوي. د دې څخه هم ډډه وکړئ. پنځم، د عورت لوڅېدل دي. په لمانځه ولاړ یاستئ، یو تیز شمال رالوځي یا هم د نورو واقعو په پیښېدو سره ستاسو عورت لوڅېږي، نو ستاسو لمونځ سره فاسد کېږي. یا هم زموږ خویندې دې سره ډېر مخ کېږي، په کور کې اوسي، خپل ماشومان د هغوی څخه دا ټیکری لرې کړي، کش یې کړي او عورت یې لوڅ شي. که چېرته دفتن هغه ټیکری بېرته تاو کړي او خپل عورت پټ کړي، خو کوم باک نه لري، او که چېرته په دې کې وخت ووځي د یو رکن په اندازه، نو د دوی عورت چې لوڅ اوسي هغه لمونځ یې فاسد کېږي. باید خپل عورت پټ کړي. راځو شپږم ته. شپږم، د غم یا درد له خاطره ژړل، او که د دوزخ یا جنت له خاطره وي بیا لمونځ نه ماتېږي. که چېرته یو څوک ډېر درد ولري یا هم یو غم ولري او د هغې له خاطره ژاړي، نو دا یې لمونځ ماتوي. خو که چېرته یو څوک د دوزخ خاطره یا له جنت له خاطره یا هم د خدای له ویرې خاطره په لمانځه کې ژاړي او ژړا ورځي، هغه یې لمونځ نه فاسدوي. اووم، د سلام ځواب ورکول په ژبې سره یا هم په لاس سره. تاسو په لمانځه ولاړ یاستئ او یو لاروی تېرېږي او هغه سلام اچوي، تاسو مکلف نه یاستئ تر څو هغه ته جواب ورکړئ. که چېرته مو په د لاس په اشارې سره یا هم په ژبه سره یا کوم الفاظ هم د خولې ووتل هغه ته هم ځواب ورکړه، نو ستاسو لمونځ ماتېږي. اتم، یادېدل د قضایي لمانځه دي په داسې حال کې چې ترتیب نه وي ساقط شوی. دې ته مو ډېر پام اوسي. د ترتیب خاوند څوک دی؟ ترتیب خاوند په قضایي لمانځونو کې هغه نفر ده چې په ټول عمر کې د 5 لمونځونو څخه ډېر نه وي قضا کړي. که چېرته یې شپږم لمونځ قضا کړه، نو د هغه ترتیب ساقط کېږي. او که چېرته یې چا څخه ترتیب ساقط شوی اوسي، نو دغه مفسد هغه ته نه راجع کېږي. کوم باک نه لري، که دې څخه لمونځ قضا شوی اوسي، وختي دا کوم لمونځ چې اوس کوي هغه نه ماتېږي یا نه مفسد کېږي. خو که چېرته یو څوک ترتیب ولري په ټول عمر کې کوم لمونځ نه وي قضا کړی، او د ده څخه فرض کړه مثلا یو نفر د مخصوصا لمونځ کوي او د څخه د ماښام لمونځ قضا شوی ده، نو دا یې مکلف ده چې اول د ماښام لمونځ قضایي راوړي، بیا دا لمونځ وکړي. که چېرته په دې لمانځه کې د ماسخوتن لمونځ ادا کوي او د ماښام لمونځ ورته رعایت شو، نو دغه ده چې د ده لمونځ فاسدېږي، ځکه دی د ترتیب خاوند ده. او که چېرته مثلا دا ترتیب د چا څخه ساقط شوی اوسي، نو هغه بیا په دې کې کومه ستونزه نشته ده، هغه د خپل لمونځ وکړي. نهم، عمل کثیر سرته رسول دي. عمل کثیر څه ته وایي؟ عمل کثیر هر هغه عمل ته وایي چې تاسو په لمانځه کې یاستئ او سرته یې رسوئ او بیرونه نفر دا فکر وکړي چې تاسو ګوندې لمونځ نه کوئ، لکه دواړه لاسونه د ملا شاته نیول، یا هم یو ځای ګرول، یا هم په دا رقم درېدل چې بیرونه نفر فکر کوي چې تاسو لمونځ نه کوئ. ډېری ملګري به م لیدلي وي د امام پسې ولاړ وي، نیت یې هم کړی وي، خو لګیا به د کمیس تڼۍ به تړي یا به یې خلاصوي یا به مخ وچوي، نو په دې رقم ته لمونځ ماتېږي، ځکه چې یو بیرونه نفر فکر وکړي چې تاسو لمونځ نه کوئ، دې ته عمل کثیر وایي. لسم، خبرې کول که په قصد سره وي او که په سهو سره وي. په لمانځه کې یاستئ، سهوا درڅخه یو خبره وځي، فکر کوئ همغه فکران هغه خبره راولئ په ژبه باندې، په ژبه یې سره یې کوئ، یا هم قصدن یې کوئ، نو دا ستاسو لمونځ فاسدوي. یا هم مخې ته مو یو تابلو ده، یوه دعا ده، یو شی ده، تاسو هغه په خوله باندې تکراروئ وایې، نو هغه ده چې ستاسو لمونځ ماتېږي ورسره. 11، خوړل او څښل په عین د لمانځه ادا کولو کې دي. په لمانځه کې خوړل او څښاکو څخه موږ منع کېږو، ځکه تکبیر تحریمه مو ویلې د موږ هر څه څخه موږ منع کېږو. احیانا د چا په غاښ کې مثلا یو شی نښتې اوسي، یو غوښه یا مثلا د نخود په اندازه، د نیم نخود په اندازه په غاښ کې شی نښتې اوسي او تاسو هغه وخورئ، نو دلته ستاسو لمونځ فاسدېږي او ماتېږي.
12 د اه اوه اوازونه ښکل. فرش لیکله هم یو درد لري، یو زخم ده، یو ټپ لري. که چیرې تاسو اه اوه اوازونه باسئ نو هغه ده چې ستاسو لمونځ د هغې سره ماتېږي. کوشش وکړئ د دغه ډول اوازونو د ښکللو څخه ډډه وکړئ. 14 په زوره خندل یا قهقهه کول. په لمانځه کې یاستئ، یو شی مو یاد ته راځي او چې شی وینئ او تاسو په زوره خندا کوئ، قهقهه کوئ، نو د هغې سره ستاسو لمونځ ماتېږي، فاسدېږي. تاسو مجبور یاستئ بیا له سره لمونځ وکړئ. خو که چېرته تبسم کوئ، مسکی کېږئ، دا لمونځ نه ماتئ بلکې مونځ مکروه کوئ. 14 بېهوښه کېدل دي. په لمانځه کې یاستئ، فشار مو ټیټېږي یا جګېږي او بېهوښه کېږئ، نو دا ستاسو هم اودس ماتوي او هم مونځ ماتوي. نو دا و د لمانځه 14 مستحبات. که چېرته له دغو 14 څخه کوم یو سهوا یا قصدا سره پاتې شي د لمانځه بېرته راګرځولو واجب دي. تاسو مجبور مکلف یاستئ چې لمونځ د سره وکړئ. دې ته ورته نور هم د لمانځه مفسدات شته چې انشاءالله هغه به بیا په اضافه درسونو کې که وخت و هغه به رانغاړو. خو په شل صلات کې دغه 14 دانې د لمانځه ماتونکي راخیستل شوي دي چې ما تاسو ته وړاندې کړه. په دې هیله چې دا په دقت سره زده کړئ، په لمانځونو کې ورته متوجه شئ، د کولو څخه یې ډډه وکړئ تر څو مو منځونه صحیح او سلامت اوسي. تر بیا ښې چارې الله مو مل شي.